بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. پنځه پنځوستم نمبر باب زمونږ استاسي جوړیږي. دا باب د دنیا نه د بې رغبتۍ او د دې په لږه باندې ګزاره کولو په ترغیب کې دی. والحث على التقلل منها وفضل الفقر او د غریبۍ په فضیلت کې دی چې غریب سړی چې دی د بل کس نه د 1500 کاله مخکې به جنت ته ځي. یعنی د دنیا نه بې رغبتۍ حاصلول د دې په فضیلت کې دی او دې باره کې دی چې په لږه باندې ګزاره کولو په ترغیب. والحث على التقلل منها. امام نووي رحمه الله عادت دا دی چې په ابتدا کې دغه آیاتونه راوړي. نو څنګه اول نمبر آیت په دې کې چې دی انما مثل الحیات الدنیا، انما بشک مثال الحیات الدنیا ژوند د دنیا کما ان پشان د اوبو د انزلناه من السماء چې نازل کړي مونږه هغه من السماء د اسمان نه. فاختلط به نو ملاو شو د هغې سره، یعنی په دې سره ملاو شو نبات الارض پیداوار د ځمکې مما د هغې نه یاکلو خوراک کوي الناس و انسانان والانعام او څاروي. یعنی د دې فصل نه چې دی ټول خوراک کوي، انسانان هم خوري او څاروي هم، حتی تر هغې پورې اذا کله چې اخذت الارض واغستو ځمکې زخرفها ښایست خپل، وزینت او ښایسته شو، وظن او خیال وکړو اهلها مالکانو د هغې، یعنی چې چا دا کرلی و، انهم چې بېشک هغوی قادرونه قادر دي په دې باندې، اوس دی قادر دي علیها په فایدې هغې باندې، اتاها یعنی اوس دی قادر دي وزدي دي خوشحاله دي، بس ښه ګټه ده او ښه غله ده. اتاها نو راغی هغې ته امرنا حکم زمونږه، لیلا د شپې او نهارن یا د ورځې، یعنی الله عذاب راغی. فجعلناها نو ګرځولو مونږ هغه ځمکه حصیدا ریبلې شوې کأن لم تغنه لکه چې نه اوسېدل هېڅوک بېلمسې پرون. کذلک همدغه رنګې نفصل الآیات یعنی بیانوو واضح بیانوو مونږه الآیات آیتونه لقوم یتفکرون د پاره د هغه قوم چې فکر کوي. نو په دې آیت مبارک کې د دنیا مثال بیان شوی دی، یعنی د عبرت دپاره بیان شوی دی. هغه داسې چې یو ځمکه وي او همواره وي او زیات مقدار اوبه هم پکې موجود وي چې کله پکې پټی وکرل شي نو ښه فصل پکې وشي، او زمیندار چې دی ډېر زیات خوشحاله وي چې که خیر وي نو ښه غله به راته راشي او ښه مزې به پرې وکړم. د دوی سوچ او فکر راغستی وي ناڅاپه الله رب العزت نه څه شی راشي، عذاب راشي، یعنی اتاها امرنا. نو داسې آسماني آفت پې راشي، عذاب راشي، نو دغه پټی او فصل بالکل ختم کی او ورته یې وسوځوي لکه بالکل چې دلته څه کرل شوی هم نه وي. نو دا د دنیا مثال دی. نو د دنیا مثال یې بیان کړی. همدغه رنګې د انسان ځواني هم ده، ښه ښایسته ځوان وي، مال دولت شهرت هر څه لري، مړ شي هر څه ختم. دا د دنیا مثال دی. او بل آیت مبارک کې الله رب العزت فرمایي وضرب لهم، بیان کړه دوی ته مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند د دنیا، کما ان پشان د اوبو د انزلناه چې نازل کړي مونږ هغه لره من السماء د اسمان نه. فاختلط به نبات الارض نو میلاو شو د هغې اوبو سره نبات الارض بوټي د ځمکې، فاصبح بیا شي هشیما تذروه الریاح، یعنی هغه وچه چې ده هغه ذرې ذرې شي، نو تذروه الریاح چې هغه الوزي هغې لره ریاح هواګانې. وکان الله دی الله رب العزت علی کل شیء په هر شیز باندې مقتدره قدرت لرونکي. الله رب العزت چې څه وغواړي بس هغه کیږي.
الله رب العزت قدرت لرونکی دی، په هر شي باندې قادره دی. المال والبنون، مال او زامن، زینت، دا ښایست دی. الحیات الدنیا، د ژوند د دنیوي، والباقیات الصالحات، او باقی پاتې کیدونکي الصالحات نیکیانې خیر بهتر دی عند ربک، په نیز د رب ستا، ثوابا و خیر عملا، په لحاظ د ثواب، و خیر او بهتر دی عملا په لحاظ د امید ساتلو سره. یعنی دا دنیا ژوند چې دی دا عارضي دی، دا فنا کیدونکی دی، دا یو ښایست دی چې زر به بالکل ختم شي. بهرحال بل ځای کې یعنی بل په دې کې آیت مبارک چې دی، اعلمو پوه شه، انما بېشکه الحیات الدنیا، ژوند د دنیا، لعب لوبې دي، ولهو او عبث مشغولتیا ده. عبث مشغولتیا ده چې وړوکی وي سړی ګډې وډې یعنی لوبې ووبې کوي، او چې بیا غټ شي بیا کرکټې مرکټې، داسې وزینة او زینت دی، یعنی ظاهري ښایست دی. وتفاخرا، فخر کول دی، بینکم په منځ تاسو کې، یعنی فخر کوي که نه، زما دا شی ستا دا شی، زما ښه دی ستا ښه نه دی. وتکاثر، او یو بل نه په زیاتېدو کوشش دی، فی الاموال، په مالونو کې، والاولاد، په اولاد کې، زما څو بچي، زما څومره مال دی. د دنیا مثال داسې دی، کمثل غیث، لکه په مثال د باران، اعجب الکفار، چې خوشحاله کړو، یعنی کروندګر لره مونږ خوشحاله کړو، نباته ثم، یعنی بوټو د هغې، ثم بیا یهیج، هغه فصل وچلیږي، فتراه، پس ته به وینې هغې لره مصفرا، زیړ شوی، بیا زیړ شوی، ثم یکونو، بیا شي هغې لره حطاما، یعنی هغه بوس ذره ذره شي. وفي الاخرت، او په آخرت کې عذاب شدید، یعنی سخت عذاب دی. ومغفرة من الله، او بخنه ده د طرف د الله نه، ورضوان، او رضا مندیا ده. وما الحیات الدنیا، او نه دی دا دنیا یعنی ژوند د دنیا، الا مگر متاع ده، څه شی دی، یعنی سامان دی، الغرور، د دوکې، یعنی د دنیا چې دی دا د دوکې یو سامان دی. مخکې به راشي چې په دې آیت مبارک کې داسې ښایسته کړې شوې ده، لکه زین للناس، وقال تعالی، بل ځای کې الله رب العزت فرمایي، زین للناس حب الشهوات، ښایسته جوړ کړې شوې ده، للناس د پاره د خلکو، حب الشهوات، محبت د زړه، یعنی هغه زړه چې غواړي، غوښتونکي شیزونه، من النساء، لکه ښځې، والبنین، زامن، والقناطیر، خزانې، المقنطرتې، جمع شوې، من الذهب، د سرو زرو، والفضة، او د سترو یعنی سپین زرو، والخیل، اسونه، المسومه، یعنی هغه اسونه چې نښهدار وي، والانعام، څاروي، والحرث، او فصل د ځمکې. ذلک متاع الحیات الدنیا، دا سامان دی یعنی د ژوند د دنیا. والله، او الله چې دی، عنده، دی هغې سره، حسن المآب، ښه ځای دی د ورتلو، یعنی دنیا مو په سترګو کې غړېږي، دا ښایسته ده. حدیث مبارک کې به راشي، مخکې دا تر او تازه ده، خو دا ډېر زیات زر ختمېدونکې ده. او بل ځای کې الله رب العزت فرمایي، وقال تعالی، یا ایها الناس ان وعد الله حق، ای خلکو، الله رب العزت وعده حق ده، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس د دنیا ژوند مو په دوکه کې وانه چي، ولا یغرنکم بالله الغرور، او نه دی تاسو الله رب العزت په باره کې، یعنی شیطان دوکه ورکوونکي دوکه درکړي، یعنی هغه دې تاسو دوکه نه کړي. نو په دې کې ټول انسانیت ته خطاب دی، فرمایي چې د قیامت راتلو وعده رښتونې ده، بس دا دنیا ژوند چې دی، دا دنیا ژوند تاسو په دوکه کې وانه چئ، یعنی دا خو یو دوکه ده، زر فنا کیدونکې ده. بل ځای کې الله رب العزت فرمایي، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، تاسو د مال زیاتولو په هلاکت کې واچولی. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حرص او لالچ تر قبره پورې به، یعنی تر قبره پورې ورسولی.
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، زر دی چې تاسو به پوه شئ، بیا زر ده چې تاسو به پوه شئ. کلا لو تعلمون علم الیقین، که تاسو سره علم الیقین وي نو داسې غلط کارونه به مو نه کول. نو یو صحابي فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر وم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه آیت مبارک ولوستل، الهاکم التکاثر. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انسان وایي چې زما مال زما مال زما مال، او حال دا چې هغه مال خو صرف هغه دی چې وی خوړلو یا یې واغستولو، یعنی مطلب په اندام یې واچولو، او یا یې خیرات کو، یا ځان نه وړاندې صدقه کو، چاته یې ورکه، نو دغه د مال دی. لو تعلمون علم الیقین مطلب دا چې په آخرت مو یقین ساتلی وي نو دومره به دوکه کې نه وی، نه به مو دومره فخر او غرور کولو په دې باندې. او بل ځای کې الله رب العزت فرمایي وقال تعالی وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، وما نه دی هذه دا الحیات الدنیا ژوند د دنیا الا مگر لهو ولعب عبث کار او لوبه، وان الدار الاخره د بېشکه کور د آخرت لهی الحیوان خامخا هغه دی اصلي ژوند خو هغه دی. لو کانوا یعلمون، افسوس چې دوی دا خلک په دې پوهېدل، یعنی اصل ژوند چې دی دا آخرت دی، دا دنیا نه دی، دا خو مقصود نه دی، مقصود زمونږ او ستاسې آخرت دی. امام نووي رحمه الله فرمایي چې والآیات فی الباب کثیرة مشهوره، او آیتونه په دې باب کې ډېر زیات دي. واما الحدیث فاکثر من ان تحصره، او احادیث خو دومره دي چې د شمار یې نه کېږي، د شمیر نه بهر دي. نو مونږ به څه کوو، مونږ به د هغې نه یو حصه باندې، یعنی مطلب هغه به دلته مونږ ذکر کړو، په دې باندې به مونږ او تاسې اکتفا وکړو. هر چې په دې روایت په دې باب کې چې اول روایت دی هغه چې دی د عمر ابن عوف انصاری رضی الله عنه مبارک روایت دی. دا فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، بېشکه حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بعث ولیږل ابا عبیدة بن الجراح، ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه الى البحرین، بحرین ته څه ته یې ولیږلو چې یاتي بجزیتها، چې ټیکس راوړي د بحرین نه. نو فقدم بمال من البحرین، نو هغه بحرین نه مال راوړو. فسمعت الانصار، نو انصارو دا واوریدو بقدوم ابو عبیده، چې راغلی دی ابو عبیده چې دی هغه راغلی رضی الله عنه مبارک، هغه د بحرین نه مال راوړو. کله چې انصارو دا واوریدو چې بحرین نه مال راوړی، نو فوافوا صلاة الفجر، نو هغوی موافقت وکړو د سحر په مونځ کې مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره، یعنی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره دوی مونځ وکړو د سحر. فلما صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم انصرف فتعرضوا له، چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو نو مخ مبارک یې راواړولو، هغې ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فتعرضوا له متوجه شول، وړاندې شول. فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم حین راهم، کله چې دوی لره وکتل نو تبسم وفرمیل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم، مسکا شو. ثم قال، بیا وفرمیل اظنکم، زه ګمان کوم په تاسو باندې سمعتم، تاسو اورېدلي چې ان عبیدة قدم بشیء من البحرین، چې ابو عبیده رضی الله عنه مبارک د بحرین نه سره وړي. فقالو، نو صحابه وفرمیل چې اجل، او همداسې ده چې مونږ اورېدلي چې ابو عبیده د بحرین نه رضی الله عنه سره وړي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فقال، وفرمیل چې ابشرو، زیری در کوم تاسو ته. نو بیا یې وفرمیل چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم واملوا ما یسرکم، او داسې شیز امید ساتئ هغه چې تاسو خوشحالی. خو فوالله زما دی په الله قسم وي، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مل فقر اخشى علیکم، په قسم په الله چې زه په تاسو باندې د فقیرۍ ویره نه لرم چې تاسو به فقیران شئ، ولکنی اخشى،
لیکن یره لرم تدی ان تبسط الدنیا دا چې خوره به کړی شي دنیا علیکم په تاسو باندې کما لکه څرنګه بسطت چې خوره کړې شوې وه علی من په هغه چا باندې چې وو قبلکم مخکې د ستاسې نه. یعنی زه په تاسو باندې د دنیا فراخه شي په دې یعنی د دې یره نه لرم چې په تاسو باندې چې د دنیا چې دی دا به فراخه نه کړی شي، یعنی د فقر نه یره نه لرم، یعنی په دې باندې زه یره لرمه چې دا دنیا چې دی په تاسو باندې به فراخه شي، یعنی فقر به د تاسو نه لرې شي لکه څنګه چې مخکې خلکو باندې دا فقر لرې شوی و، مالداره شوي و. نو فتنافسوها کما تنافسوها، نو تاسو به هم د هغې په شان په دې ډوب شئ لکه څنګه چې هغوی هم په دې د دنیا په محبت کې ډوب شوي و. فتهلککم کما اهلکتهم، نو د دوی انجام دا شو چې تاسو به هم هلاک شئ لکه څنګه چې هغوی هم هلاک شوي و. یعنی په دنیا په محبت کې به دومره تاسو ننوځئ. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په فقر باندې زه تاسو نه یریږم. یعنی دنیا بالکل داسې هم نه دی کول پکار چې د دنیا بالکل شاته وغورځئ، نه، دنیا ساته. د دنیا یعنی نعمتونو کې په لوی نعمت چې دی د الله رب العزت دغه دنیا ده چې الله رب العزت تا ته درکړې وي، بس ښځې کې لګوه، خو مینه محبت ورسره مه ساته چې تا فرض مونځ پرېښی وي د بل چا حق نه پیژنې. دنیا ساته خو هغه مینه محبت مه ساته چې داسې مینه دې ورسره شروع کړي وي میم زبر ما ټول زما د رور حق، د څه ورته وایي د خوریانو حق، د پردی حق، د ګاونډي ټول حقونه ته خورې، نو داسې مه کوه. بل روایت په دې باب کې چې دی دویم هغه دویم روایت په دې باب کې وعن ابي سعید الخدري رضی الله عنه قال، ابو سعید خدری رضی الله عنه مبارک فرمای جلس رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو، یعنی ناستو علی المنبر په منبر مبارک باندې، وجلسنا حوله منګیر چاپیر ناسو، فقال او فرمایل چې ان بشک مما دغه سنه اخاف یریږم علیکم په تاسې باندې من بعد پس له زمانه، یعنی د بعد الوفا زه یریږم ما یفتح هغه به کلاو کړی شي علیکم په تاسې باندې من زهرة الدنیا، یعنی زهره یعنی زیب د دنیا، و زینتها او زینت د دنیا، یعنی زه په دې باندې یریږم، یعنی دولت به فراخ شي، په دې باندې زه یریږم. بل روایت په دې باب کې وعنه، په دې کې به دا بیان شي چې دنیا خوږه او شنه ده. وعنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د ابو سعید خدری رضی الله عنه مبارک نه روایت دی، مخکې هم تیر شوی چې ان الدنیا، بېشکه دنیا چې دی حلوة حضرة، دا خوږه ده او شنه ده. ابو سعید خدری رضی الله عنه نه روایت دی، فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دنیا خوږه او شنه ده. وان الله تعالی مستخلفکم فیها، الله رب العزت تاسو پکې خلیفګان جوړ کړي ای، فینظر کیف تعلمون، نو ګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ په دې کې. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، بس تاسو د دنیا او د ښځو نه ځان بچ کړئ. بل روایت دا مخکې تیر شوی، بل روایت په دې باب کې چې دی اغا وعن انس رضی الله عنه، سیدنا انس رضی الله عنه نه روایت دی چې ان رسول الله ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، بشک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اللهم لا عیش الا عیش الاخره، چې وی فرمایل چې یا الله حقیقي ژوند د آخرت ژوند دی. متفق علیه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا جمله چې دی دا دو ځل فرمایلی وه. یو ځل چې دی د یعنی د خندق په جنگ کې کله چې مسلمانانو د خپلو ځانونو د حفاظت دپاره خندقونه دای کنستل، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه فرمایلی چې اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره. په دویم ځل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا جمله د حجة الوداع په موقع فرمایلی و چې کله زیات تعداد صحابه کرامو جنگ دپاره روانو، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په داسې موقع کې صحابه کرامو ته د آخرت دپاره متوجه کول دغه مقصود و، نو دا ورته وفرمایل چې خپل زیاتوالی باندې دوکه نشئ چې مونږ خو ډېر زیات یو،
نو هر څه عارضي وي، اصلي ژوند د آخرت ژوند دی. نو هلته به د همیشه دپاره سکون وي، په دنیا کې به تکالیف هر څه به راځي. همدغه رنګې بل روایت دا هم د دې نه دی، وعنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یتبع المیت ثلاثة. په دې کې به دا بیان شي، مخکې هم دا تیر شوی چې د مړي سره درې شیان ځي. انس رضی الله عنه نه روایت دی، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مړي پسې درې شیان تابع کیږي، یعنی مطلب هدیرې ته ورسره ځي، اهله وماله وعمله، اهل مال عمل، فیرجو اثنان، دو شیان ترېنه واپس راځي، ویبقى واحد، یو تېنه پاتې کیږي، یرجو اهله وماله، اهل او مال تېنه واپس راځي، ویبقى عمله، او عمل ورسره پاتې کیږي. نو مړي سره درې شیان ځي تر هدیرې پورې، خپل خپلوان، مال او اعمال. نو تاسو اوس وپېژنده په دې کې کم یو شی باقي پاتې کیږي؟ عمل دې باقي پاتې کیږي. نو بل روایت په دې باب کې چې دی، وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دام د دې نه روایت دی، فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، یؤتا بانعم اهل الدنیا من اهل النار، یعنی راوستلی بشي بانعم اهل الدنیا، یعنی عیش آرام کې به دنیا کې وخت تیر کړی وي، خو دغه کس چې دی الله دې مونږ وساتي من اهل النار، د اهل النارو نه به وي، یعنی دا به د دوزخیانو نه وي یوم القیامت، د ورځې د قیامت، فیصبغو فی النار صبغه، یعنی دته به خوبه ورکړی شي په اور کې، یو غوپه چې ورکړی شي، ثم یقال، دته به وویلی شي یا بن آدم، ای آدم زویه، هل رأیت خیرا قط، ایا تا چېرته خیر لیدلی دی؟ هل مر بک، ایا په تا باندې تیر شوی نعیم آرام راحت قط چېرته، یعنی په دنیا کې دی چېرته راحت دا تیر شوی دی، تا چېرته لیدلی دی؟ فیقولو، نو دغه جهنمی به ورته وایي چې لا والله، نه زما دې په الله قسم وي یا ربي یا رب. ویؤتا باشد الناس، راوستلی بشي بؤسا فی الدنیا، یعنی سخت تکلیف به تیر شوی وي په دنیا کې، ډیر زیات تکالیف به یې تیر کړي وي، خو دغه کس چې وي من اهل الجنه، د اهل جنتو نه به وي، یعنی د جنتیانو نه به وي، فیصبغو صبغة فی الجنه، نو هغه ته به جنت یو ننداره وښودلی شي، فیقال له، وبه ویلی شي یا ابن آدم، ای د آدم زویه، هل رأیت بؤسا قط، ایا تا څه مصیبت لیدلی په دنیا کې؟ څه دې لیدلی؟ هل مر بک شدة قط، ایا په تا باندې څه سختي تیره شوې ده په دنیا کې؟ فیقول، هغه به وایي چې لا والله زما دې په الله قسم وي، ما مر بي بؤسا قط، په ما باندې چېرته هم مصیبت نه دی تیر شوی، ولا رأیت شده قط، نه ما چېرته سختي لیدلې ده. نو جهنم د یو غوپې به ټول خوندونه بدن نه هیر کي. نو د دنیا دغه مثال دی، او ته بیا دنیا پسې منډې وې، دنیا ده، نو دغه د دنیا مثال دی. بس دنیا کې سختیانې تیرې کا، د آخرت دپاره، د الله رضا کولو دپاره، نو بس آخرت به دې داسې وي لکه څنګه چې دلته بیان شو. او که په دنیا کې تکالیف نه تیرې او مزې کې او د الله حکم نه منې، ته وایې چې بس پرېږدې د مړه، نو بس بیا آخرت کې به دغه حال وي. الله دې مونږه د اهل جنتو نه وګرځوي، چې جنتیان مونږ او تاسې وګرځو. المستورد بن شداد رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې مد دنیا، نه دی دنیا فی الاخرت، د آخرت په مقابله کې، الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه فی الیم، مگر مثال د هغه چې وګرځئ خپله ګوته فی الیم په بحر کې، فینظرو ودې ګوري بما یرجعو چې څومره یې اوبه یې راغستې دي په دې لاس باندې، یعنی لکه یو کس چې په سمندر کې ګوته داخله کي، کله چې ګوته راښکاره کړي نو بیا دې وګوري چې څومره لوندوالی ورپورې انښتی دی، څومره لوندوالی انښتی دی. نو د حدیث مطلب دا دی چې څوک سمندر ته خپل ګوته وردننه کي او لوندوالی چې څومره وخیږي
نو پوهېدل پکار دی چې همدومره یعنی د دنیا اهمیت دی، یعنی په آخرت نعمتونو په مقابله کې د دنیا نعمتونه دومره کم دي. دا د دنیا مثال دی. بل روایت په دې باب کې چې دی وعن جابر رضی الله عنه، سیدنا جابر رضی الله عنه نه روایت دی. هغه فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، بېشکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مر بالسوق، یعنی تیر شو په بازار. بازار د تلل څه ګناه نه ده، خو فضول به نه ګرځي چې ته نور کارونو ته ځې. والناس او خلک کنفتیه ای جانبیه، یعنی دواړو طرفونه خلکو. او په دې کې چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په مړ چیلي باندې څه شی شو، تیر شو. فتناوله فاخذ باذنيه، نو غیر واغسته، یعنی اونی ولو باذنيه د غوګونو نه. ثم قال، ویل چې ايكم يحب ان يكون هذا، پتاسو کې څوک خوښي چې دغه له بدرهم، چې په یو درهم واخلي. فقالوا، نو ویل چې ما نحب انه لنا بشيء وما نصنع، یعنی مونږ دا نه خوښو، وما نصنع، مونږ په دې باندې څه کوو، یعنی مړ چیلې او وړه غوږونو والا مونږ په دې باندې څه کوو. ثم قال، بیا ویل چې اتحبون انه لكم، ایا تاسو خوښوئ چې دا تاسو فری واخلئ؟ قالوا، صحابو فرمایل چې والله لو کان حیا کان عیبا، زما دې په الله قسم وي که دغه ژوندی وی نو دا بیا هم عیبداره دی. یعنی انه اسک، یعنی وړه غوږونو والا ده. فکیف وهو میت، نو څنګه یعنی مونږ په دې باندې څه وکړو، دا مړه ده. فقال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل والله للدنیا اهون علی الله من هذا علیکم. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله جل شانه باندې می قسم دی چې دنیا د دین هم زیاته الله رب العزت په نظر سپکه ده. یعنی للدنیا اهون علی الله من هذا علیکم، لکه څنګه چې دا مردار ستاسو په وړاندې سپکه ده. یعنی چې تاسو څومره سپکه ګڼئ، دې نه زیات الله رب العزت په نیز باندې دغه دنیا چې دی دغه سپکه ده. ای قوله کنفتیه ای عن جانبیه، دغه قول چې د دې معنا ده یعنی طرفونه. والاسک، اسک معنا چې دی دا وړه غوږونو والا، یعنی غوږونی وړو. نو د دنیا مذمت چې دی دلته مونږ او تاسو ته بیان شوی دی. همدغه رنګې بل روایت په دې باب کې وعن ابي ذر رضی الله عنه قال كنت امشي، ابو ذر رضی الله عنه مبارک فرمایي چې زه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره روان وم. فی حرة، یعنی په مقام، داسې مقام چې یعنی تور تور کاڼي په دې کې په مدینه کې. فاستقبلنا احد، نو زمون مخامخ چې دی احد غر راغی. فقال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابا ذر، ای ابو ذر. قلت، ما ورته چې لبیک یا رسول الله. فقال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما یسرنی ان عندي، ما نخوخی چې بشک وی ما سره مثل احد، یعنی د احد غر عمره، هذا ذهبا دا سره، او تمضي دا تیر کی علی 3 ایام، یعنی 3 شپې ما سره دغه سره تیر کی. وعندي منه دینار، او وی ما سره 1 دینار. یعنی زه دا نه خوښوم چې دومره سره زر ما سره وي او دغه 3 شپې ما سره تیر کی. زه دا نه خوښوم چې د دینه ما سره 1 دینار هم پاتې شي، یعنی ټول د الله په لاره کې زه صدقه کوم، یعنی دا زه خوښوم. الا شیء، مگر یو شی، ارصده للدین، چې ذاتم زه قرض دپاره، الا مگر ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي وعن خلفه. او فرمایل چې زه د الله رب العزت په بندگانو کې ښي طرف ته او ګس طرف ته او روستو داسې ورکمه دی ټولو ته صدقه کمه. ثم سار فقال، بیا روان شو فرمایل چې ان الاکثرین هم الاقلون یوم القیامت، یعنی اکثر مالدار به غریبانانه وګرځي په ورځ د قیامت. الا من قال بالمال، مگر هغه خلق یعنی جدا دي چې هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي ومن خلفه، چې داسې داسې مالی لګولي ښي طرف ته او ګس طرف ته او وروستو. وقلیل ما هم، او داسې خلک
کم دي. ثم قال لي او بیا ما ته ویلي چې مکانک ستا ځای دا دی لا تبرح مخوځه حتی اتیک تر دې چې زه راشم. ثم انطلق بیا لاړو فی سواد اللیل یعنی تکه شپه وه که نه حتی تواره تر دې چې پټ شو یعنی غیب شو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تکه تیاره کې غیب شو. فسمعت صوتا قد ارتفع نو ما واورېده اواز چې اواز بلند کېدو. نو دا صحابي فرمایي چې فتخوفت ان یکون احد عرض للنبي زه ویرېدم ان یکونه دا چې احد څوک عرضه یعنی وتی نه وي عارض شوي نه وي پیښ شوي نه وي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته یعنی څه ضرر ورته ونه رسوي. فاردت ان آتیه نو ما وغوښتل چې زه درشمه. نو فذکرت قوله نو ما ته یاد شو قول چې لا تبرح مخوځه حتی اتیک تر دې چې زه راشمه. نو فلن ابرحه نو زه ونه خوځېدم حتی اتانی تر دې چې زه راشمه. یعنی دا قول ما ته یاد شو چې تا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې ته به نه خوځې تر هغه وخته پورې چې زه راشم. فقلت ما ویل چې لقد سمعت په تحقیق سره ما واورېده صوتا اواز تخوفتو منه نو زه ویرېدم د هغې نه. فذکرت له فقال وهل سمعته ایا تا هغه واورېدل؟ قلتو ما ورته وفرمیل چې نعم او قال ما ته وفرمیل ذاک جبریلو دا جبریل امین علیه السلام اتانی راغلی و ما ته فقال ویلی چې من ما ته څوک چې مړ شي من امتک د امت ستا نه او لا یشرکو بالله شیئا دخل الجنه او شرک نه یې کړي د الله رب العزت سره د هیڅ شي نو دخل الجنه دا به داخلیږي جنت ته. قلتو دا فرمایي صحابي ما ورته وفرمیل چې وان زنا وان سرق او که زنای او غلا کړي وي فقال وان زنا وان سرق که زنا دایم کړي وي نو بیا به هم دا جنت ته ځي. نو په ګناه کبیره باندې څوک کفر ته نه رسیږي اگر که د هغه یعنی بدله به ورکول کیږي. وهذا لفظ البخاري او دا لفظ د بخاري شریف دی.